رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوړل دی پر درې خبرو باندې. اوله دا کم څوک چې د خپل مال څخه صدقه ادا کی، زکات ادا کی، خیرات وکي، زما د قسم په خدای باندې چې د مال کې به کمای نه راځي، په دې مال کې به کمای نه راځي او نقصان به نه راځي. هغه خلک چې هغه د دې ویرې د وجې زکات نه ادا کوي، خیرات نه کوي چې مال به مې کم سي، نو دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د ضرور واوري چې په صدقه ورکول سره په مال کې کموالی نه راځي. دویمه خبره، کم څوک چې د خپل حق چاته معاف کی خالص د الله د رضا لپاره، داسې نه چې خلک ما ته وایي چې ډېر سخي سړی دی، نه، خالص د الله د رضا لپاره چې څوک چاته خپل حق معاف کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وایي زما د قسم خدای باندې چې دنیا او آخرت کې به الله رب العزت د دې سړي درجې بلندوي، دنیا کې به هم د درجې بلندوي، عزت به ورکوي، غټ مقام به الله ورله ورکوي، په آخرت کې به هم الله رب العزت غټ مقام الله ورله ورکوي. او په درېیمه خبره باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم اخیستی دی، وایي کم څوک چې د سوال دروازه خلاصه کړي، هر چا څخه سوال کوي، غوښتنه کوي، لاس چاته نیسي، وایي زما د قسم په خدای باندې به چې الله به پر ده باندې د فقر دروازه خلاصوي، د فقر دروازه به الله پر ده باندې خلاصوي. دغه یو ښایسته حدیث مبارک ضرور د سره شیر کړئ.